نه پوهیږم تر کومه وخته بې سده وم، خو په یاد مې دی کله چې په خود شوم ځان مې نه پیژانده او په اغېزناک او خواشیني ډول مې شاوخوا ته کتل. حیرانه وم چې زه څوک یم او دا کوم ځای دی. شعور مې له کاره لوېدلی و او خپل چار چاپېر شیان مې نه حسول. څو ساعته همداسې پاتې وم. اخر مې شکېدلی مزی لاسته راوړ او پوهه شوم چې څوک یم، چیرې یم او څه راباندې راغلي دي. کله د پلار، کله د مور او تر هغې وروسته د خپل ګران کوژدنه په سوچ کې شوم او ښه ډېر مې وژړل. تر یوې اوږدې ژړا وروسته ویده شومه. په رویا کې مې ولیدل په یوه بېګیا او ناپایه سارا کې یم. تیارو وریځو د اسمان شین مخ پټ کړی او په فضا کې یوه ویرونکې تیاره خوره ده. زه پکې یوازې یم او د ویرې په منګولو کې راښکېله یم. یوې او بلې خواته زغلم، د تېښتې لار لټوم چې له هغې وچې او تیارې سارا څخه خلاصه شم. مخې ته مې یوه ډله بېلابېل حیوانات لکه شرمښ، پړانګ، ګیدړه او نورې درندې وینم. د هغو په لیدو نوره هم وویرېدم. دغو حیواناتو له هرې خوا راښکېله کړم. هر یو زما د پښو لاس همداسې ستوني او د بدن د نورو برخو په خوړلو پیل کوي. زه هم له چغو او کړیکو پرته بل کار نه لرم، خو د بدن رئیسه غړي مې چې لا پر ځای پاتې دي او دا حسوم چې ژوندی یم. د خپلو چغو او کړیکو په لړ کې مې ولیدل چې د لمر خاته له لوري ګردونه راوچت او زما خواته را روان شول. په ګردونو او خاورو کې مې یو ځوان او یوه جنۍ ولیده چې پر ممتازو آسونو سپاره او زما خواته را روان دي. څېرو ته یې ځیر شوم. خپل ګران کوژدن همایون مې وپېژانده. هغه جنۍ هم اشنا ښکارېده. تر غور وروسته مې هغه هم وپېژندله. هغه اسیه وه، هماغه فاحشه چې په لومړیو ورځو کې زما خواخوږي وه. دوی لا ما ته نه وو رسېدلي چې اسي غش او لینده را وکښل او ما ته نږدې هغه پړانګ ته سیده کړ چې غوښتل یې زما سر غوڅ کړي. غشی شخ شو، پر ځمکه ولوېد. په نتیجه کې ټول حیوانات وتښتېدل. همایون رانږدې شو، زه یې په غېږ کې ټینګه کړم. د خوښۍ له کبله مې چغې کړې او له دې سره له خوبه اوچته شوم. تر ډېره وخته مې پر خپل دغه ویرونکي خوب سوچ کاوه. دا چې دغه دوو کسانو لخوا له حیواناتو وژغورل شوم، نو د دې خوب له نتیجې څخه خوشحاله شوم. خو اسیې لینده غش او پړانګ ته حیرانوم چې د دې برخې تعبیر څه دی. تر ډېره وخته مې د دې خوب په اړه فکر کوه. د کوژدن تیرو خاطرو له هغې سره د کتنې هیلې په ما کې یوه بېسیارې خواشیني رامنځته کړه او په دې هیله بیا ویده شوم چې ګوندې د خوب پاتې برخه ووینم او د خپل کوژدن دیدار وکړم. د یار وفا ګوره راستی دا دواړه، هغه چې دا لري ورباندې ویاړه. که ښایسته وي ادب هنر لري، یار دې همدا دی بل یار مه غواړه. خوشحال خان خټک. نورلسم څپرکی. زما ګران همایونه، زما ګران کوژدنه او محبوبه، د خپلې بدمرغې مور او پلار په یاد مې څو لیکونه ولیکل او هغوی مې د خپل ژوند له ټولو خواریو او تاریخچې څخه خبره کړل. دا د یو څپرکی ستا په نوم ځانګړی کوم او ستا په وړاندې د خپلې مینې مسؤلیت ترسره کوم. خو خواشینی یم دغه لیک به چې اوس یې ستا په یاد لیکم د هغه نورو لیکونو په شان په مینهناکو تورو ډک نه وي چې ما به له رشت څخه درته لیکل، بلکې یو شمېر داسې توري به زما لیک جوړوي چې د بدمرغۍ او ماتم کیسې کوي. همداراز به د ناکامۍ او نهیلۍ متضمې نه وي. پرون یوې فاحشې چې له رشت څخه راغلې وه ویرونکي خبرونه راته راوړل. په ضمن کې زما د پلار د ناروغۍ، د مور د لیونتوب او ستا د سرګردانۍ خبره هم وکړه. کله چې خبره شوم تا زما د پیدا کولو لپاره خپله نیکمرغي او ځواني له پامه وغورځوله. په ښارونو او واټونو کې لالهانده شوي. ستا په باره کې مې مینه په زرګونو ځله زیاته شوې، خو زه به له خپلې دغې مینې څخه ګټه واخلم. زه به ستا په لیدو بریالی نشم. که کومه معجزه وشوه او ناڅاپه مو سره ولیدل، ډاډه یم چې وبه مې نه پېژنې. ته به یو بوییناک او ناولی موجود ووینې. ته به ترې وتښتې. هوکې
د بشر جنایتکار لاس د ذلت دغې ورځې ته ورغورځولم. زما د خالا ګران زویه، څومره خوشحالونکې ورځې مو لرلې. کله چې به پوست والا راته او ستا لیکونه یې راکول، څومره به خوشحاله وم. ما به ستا لیک مخې ته کېښود. ستا په بلیغو فصیحو عبارتونو کې مې د خپل ځلانده راتلونکي د سعادت زیری لیده. هوکې دغه دی هغه راتلونکی چې په ټول ظرافت او ښکلا سره مې د هغې ستاینه کوله. دغه دی هغه ځلان راتلونکی چې د تقدیر تال او طبیعت لاسونو راته جوړ کړی. واقعا څومره ځلان برخلیک او څومره مبارکې تالې. ښه به وي که خپل استوګنځی هم درته انځور کړم چې پوهه شي روزګار څومره له عظمته ډکه او لوړه موقعیت رابخلی او څومره لوی او له حشمته ډکه دستګاه لرم. ژوند مې په فاحشه خانه کې دی، خو باید ونه غولیږم. دا فاحشه خانه چې زه پکې اوسیږم لوړه ودانۍ ده چې ترتیب شوې خونې لري. په لومړۍ ورځو کې د دویو په قول د دویو د پام څارنې او درناوي وړ وم. د دغې ودانۍ په یوه ښکلې کوټه کې مې ځای درلود، خو تر څو میاشتو وروسته په دغې وژونکې او ساري ناروغۍ اخته شوم. اوس یې په داسې کوټه کې ځای راکړی چې تشناب او پخلنځي ته نږدې ده. د کوټې فرش مې نمناکې خاورې دي. هغه لوکس سامانونه او څیزونه چې زما اړتیاوې پوره کوي یو ډېر ناولی کاټه دی چې له ما پرته به هیڅ یو موجود آن یو سپی هم ورباندې ویده نشي. یو خاورین لوښی د اوبو او یو ډېر خیرن تیلي څراغ چې غاړه یې څو ځایه ماته شوې او د کاغذونو ټوټې یې ورباندې نښلول شوي. د رڼا لپاره هغه ملګري چې هیڅ وخت مې یوازې نه پرېږدي، سپږې، کیکي، ګنګونه او هغه غټ غټ موږکان دي چې زما د کټ شاوخوا ته پورته غورځي او ناڅي. حیرانه یم چې د دغه کور موږکانې هم فاحشې، سپکې او د خپلو هممهالو په شان جنایتکارې وغلي دي. که سمه څارنه ونه کړم په 2 ورځو کې مې ټول تلتک خوري لکه اوس چې یوه څنډه ژولې ده. اوبه مې زهر، شهد مې زقوم او خواړه مې د ځیګر وینې دي. زما تر ټولو ښه تفریح زما د لیکنو مطالعه ده. له دې کبله نه فکر راته پاتې دی نه اروا. ځکه هر څومره چې خپله اوضاع او حال ډېر مطالعه کړم، هغومره د بشر په بېرحمۍ، قساوت او بېعاطفتوب اعتقاد پیدا کوم. له بله پلوه 2 ناروغۍ رالوېدلي. زه یې له نه زغمېدونکو کړاوونو سره لاس و ګرېوان کړی یم. لومړی نری رنځ او دویمه سیفلیس. دا 2 ناروغۍ هم زما او ستا د لطیفو ښکلو همجنسانو د زحمتونو حاصل دی. د مرګ په دروازه کې ناسته یم، خپل نوبت ته انتظار کاږم او ګورم چې څه وخت د ژوند له محنت او خوارۍ څخه خلاصېږم. همدا وروستۍ برخه مې د خوښۍ او هیلې سبب جوړوي. دغه مې اوضاع ده. آیا بشر ته تر دې بل لوړ سعادت شته؟ آیا تر دې بلې لوړې او پیاوړې دستګاه ته تمه کولی شي؟ نو څه ته ګورې؟ راځه لاسونه سره ورکړو او له ژونده خوند واخلو. ګرانه همایونه، زه دې پیژنم او په روحیاتو دې هم پوهیږم. ستا اخلاق د دې زمانې له خلکو سره سازش نه لري او له دویو سره په ټولنه کې ژوند نشي کولی. دا زما اروا ده چې تا مخاطبه وي او در سره غږیږي. راځه د دې نړۍ ژوند د دې نړۍ خلکو ته پرېږدو. موږ خپله لار ونیسو، یعنی د ابدیت په عالم کې سره ووسو. دا جلال، شکوه او لویوالی، دا له سعادت او خوښیو ډک ژوند، دا بېلابېل لطیف او وږمیز ګلونه، دا شنې او سمسورې دښتې، دا اسرارانګیزه غلې او په عین حال کې له ښکلا ډک غرونه، دا سترې ښکلې او ارواپارونکې منظرې، دا غلې ملایم او زړه راښکونکي رودونه، دا شنه ګنبد او دا نیلوپري چت، دا د لوی رود څپې، دا زړه راښکونکې او جذابه سپوږمۍ او ستوري، دا د لمر او سپوږمۍ زرینې وړانګې، او بالاخره د ټول موجودات چې د آدم علیه السلام او حوا د اولادي د خوشحالۍ لپاره پیدا شوي ټول هغو ته پرېږدو. که د مینې لاپې وهي او د مینې او مینتوب دعوه کوي، نو زما مل او ملګری شه، د کور تنګ او تیاره کنده وټاکه، ځکه چې زه یې له تیارې کړکۍ څخه د بلې دنیا په زړه پورې منظره درښیم چې هیڅ زوال او پناه نه لري، چې خدای جل جلاله باقي وي، هغه به هم باقي وي.
قبر هغه دریڅه ده چې کیدای شي بدمرغه خلک یې له سوریو څخه اسمانونه خدایي ملکوت او تلپاتې جنت وویني، خو د ګناهګارانو او جنایتکارانو لپاره ویرونکې او تیاره کنده ده چې د ذوالجلال غضب او قهر ورباندې حکومت کوي او هلته یې بېلابېل عذابونه او خوارۍ برابري کړي دي. بشر که وغواړي که ونه غواړي دغه دریڅې ته سقوط کوي او له هرې خوا ورباندې د تېښتې لاره بنده ده. اوس چې مو هر څومره له دې دریڅې لویدل حتمي وي هغومره ښه دي. زه له خپل دغه سقوط څخه یوه خوښي لرم او هغه دا ده چې بدمرغه یم او مرمه. زما بدمرغي هم زما د خپلو اعمالو او کارونو نتیجه نه ده، بلکې د بشر د خیانت او جنایت منګولو زما ګریوان ونیو، د ذلت او بدمرغیو په ډنډ کې یې ډوبه کړم. نو ولې په خپل بدمرغۍ خوشحاله ونه اوسم؟ ولې مرګ ته لیوالتیا ونه لرم؟ تر ما وروسته به ستا ژوند هم له غم او اندېښنو سره مل وي. نو په دې توګه که رښتیا هم ما غواړي نو هر ځای چې ځم راپسې راشه. وایي زما پلار سخت ناروغه دی او بستر شوی دی، شاید اوس مړ شوی وي. وایي مور مې هم لیونی شوې، مرګ او لیونتوب دوه ورونه دي، بس همدغه کفایت کوي چې ډبره راواخلي او خپل مغز ورباندې واټکوي. د ابدیت په نړۍ کې به څومره متناسب او له شوره ډک محفل ولرو. هلته بشر د قدرت او نفوذ خاوند نه دی، هلته به له هر خیانت او جنایت څخه په امان کې یو، هلته د خالق د عدالت په پناه کې یو، له وړو پیښو څخه به هم خوندي یو. خدای جل جلاله دغه نړۍ د ازمایښت او ازموینې لپاره پیدا کړې. که هر څوک له دغه محک څخه روڼ او شفاف ووت په هغه دنیا کې به د هغه جل جلاله په حمایت کې وي. هو رښتیا زه ولې ستا مرګ غواړم؟ ټول خلک له مرګ څخه ویریږي، شاید ته به هم ترې ویره لرې، خو په دغه 2 ورځو کې چې ماته الهامونه شوي زه ستا دیدار ته امیدواره کړی یم. له دې کبله پوهیږم چې د ژوند په دغو پاتې 2 ورځو کې به تا ونه وینم، بیا به دې حتما په بله دنیا کې ګورم. وړمه شپه مې خوب ولید چې د هغې شرحه مې درته ولیکله. تا د هغو حیواناتو له منګلو څخه وژغورلم چې زما په خوړلو بوختو. له تا سره بله جنۍ هم و، خو د خوب له دغې برخې څخه لاس ته څه نشم راوړلی. اسیا یوه فاحشه ده چې په لومړۍ ورځو کې زما څارنه کوله. ما فاحشه وویل تېروتلم، هغه فاحشه نه به ونه ده، بلکې هغه زما او زما د ارواښاد ملګرې په شان بدله منه کړه. هغه ډېره حساسه او هوښیاره وه. له هغې څخه مې داسې تورې اورېدلې چې د هغې له نورو همجنسانو څخه مې نه دي اورېدلي. 2 میاشتې کېږي چې نه مې ده لیدلې. وایي تل په سوچ کې ډوبه او غوسه ناکه ده. آیا هغه به هم د دغه وینو څښونکو د ظلمونو شهیده وي او زموږ ملګري به شي؟ که څه هم هغه راته ډېره هوښیاره او باخبره ښکارېده، خو داسې خبرې هم کولې چې معنا یې نه لرله. نو زه حسوم چې دماغ به یې خراب شوي وي. داسې ویل کېږي چې هغه یې هیپنتوزم کړی، خو زه باور نه کوم. پر هغې دومره مصیبتونه راوستلې چې حواس یې مختل شوي او عصباني ته یو څه په هوښ شوې او د تصمیم نیولو په هڅه کې ده. ویره لرم هغه هم د ملیحې په شان ځان وژنه ونه کړي. د اوس لپاره د نورو په اړه څه نه لیکم، یو څو کرښې د اوس لپاره د نورو په اړه څه نه لیکم، یو څو کرښې به د ځان په اړه ولیکم. ګرانه همایونه، هغه څه چې تر دې مهاله مې د خپل برخلیک په اړه درته ولیکل او لیکونه مې کښلي دي د بیکارۍ د له منځه وړلو او د بوختیاو لپاره وو. زه پوهیږم چې دا پریشاني او سولیدلې پاڼې به هم له ما سره مل خاوري شي. بیا هم که قضاوت او قدر زما تر مړینې مخکې یا وروسته تا ته در تسلیم کړلې، نورو انجونو او بېګناو ته به د درس یو عبرت وي. چاپ او خپرې یې کړه چې هغوی زما برخلیک خپل سر مشق کړي او په ځان ساتنه کې هڅه وکړي، ځان په پټو سترګو د نورو د ارادو تابع نه کړي چې د مکارانو او خاینانو په چل او دوکه د رسوایۍ او فحشا څا ته ونه لویږي. که طبیعت را سره ونه منله او دغه هیله مې د نورو هغو په شان را سره ګور ته لاړه، بیا هم اهمیت نه لري. دا به هم د خپلو نورو بدمرغیو او نهیلیو تر څنګ ښه وګڼم. تر دې زیات څه ولیکم. کرمانشاه ستا هغه کوژدنه او مینه چې تر مرګه یې هېره نه کړې. بدریه.
د ګیدړو پوځ چې قومندان یې زمری وي تر هغه پوځ غوره دی چې پوځ یې زمریان او قومندان یې ګیدړ وي. شاپور چارم شلم څپرکی د پخوانۍ پرویني اوسنۍ اسیې انتقام او ځان وژنه. سره له دې چې زما اوسنی موقعیت زما اروا او فکر ته زما تر ویرونکي سقوط هاخوا د وړاندې تګ اجازه نه راکوله چې د خپل ماتم او محنت له خونې خپلو فکرونو ته پراختیا ورکړم او د بهر په اړه سوچ وکړم. خو داسې ښکاري چې د فاحشهخانې په اوضاع کې فاحش بدلونونه راغلي او یوه لویه بېنظمي پرې حکومت کوي. نه پوهېږم څه شوي چې ټول خلک په تلو راتلو کې ښکاري. په دغه سوچونو کې وم چې رڼا په بیړه او ویرېدلې څېره راننوته. وی ویل پوهېږي چې څه شوي؟ نه، مشره مېرمن ووژل شوه. چا ووژله؟ دغه کاغذ ولوله، بیا به پوهه شي. په ویره یې شاوخوا وکتل او درې تاو شوې پاڼې راواچولې او ووته. کاغذونه مې راواخیستل، تر هر څه مخکې مې لاسلیک ته وکتل. ومې لیدل چې د پخوانۍ پرویني او اوسنۍ اسیې توري لاندې لیکل شوي. د دې نوم لوستلو د 2 شپو مخکې خوب رایاد کړ. د لیکو لوستو ته مې تنده زیاته شوه چې دا د لیک متن دلته هم لیکم. ګرانې بدریې، شاید ستا تر پامه به سخته بې وفا او سست انسوره درغلی یم. که زما په اړه دې هره نظریه خپله کړې وي، زه هیڅ وخت د ځان دفاع نه کوم. تا ته بشپړ حق درکوم. ته ډېره لیواله وې چې زما له برخلیکه خبره شي. پر دې مهال چې له ژونده مې د لاس مینځلو تصمیم نیولی، غواړم ستا هیله ترسره کړم او ځان در وپېژنم چې پوهه شي یوازې تا او ستا خورلنه د دغه خلکو په جنایتکارو لاسونو اسیره او بدمرغې نه شوی، بلکې زه او زرګونو نور کسان هم د دغه جنایتونو قرباني شوي. زه هم لرې یا نږدې د عدم لار نیسم. څه ګټه لري چې وایم پلار مې د کومې طبقې و او مور مې څوک وه؟ داسې وګڼه چې پلار مې حسن خان او مور مې رقیه وه. څرنګه چې ته ورسره نه پېژنې، نو د هغې پېژندنه هم ګټه نه لري او ته یوازې زما له برخلیکه د خبرېدو تنده لري. خو د مور او پلار په اړه مې یوازې همدومره لیکم چې پلار مې په همدان کې د یوې دولتي ادارې کار کوونکی و. مور مې د هغه له خپلوانو څخه و، وروسته یې سره واده وکړ. د واده نتیجه یې زه، زما یوه بله خور او یو بل ورور دی. دغه ورور زما او د خور ترمنځ هم مهال کې پیدا شوي. 1 کال کېږي له هغې څخه خبره نه یم چې مړه دي که ژوندي. ژوند مو په متوسط ډول تېرېده. نه مو ډېره شتمني لرله، نه هم د شپې ډوډۍ ته محتاجه وو. په هغه کسانو کې مو پته او درناوی درلود چې زموږ کره تلل راتلل. زه 14-15 کلنه وم. زده کړه مې بده نه وه. ډېر کارپوهه، هوښیار او فعاله جنۍ وم. زما ځواني او ښایست دې هم لیدلی و او نوره نه ښایي چې ووایم ظرافت او ښکلا مې لرله. د پلار په دوستانو کې مې یو ځوان هم و چې په همغه ښار کې اوسېده. زما له پلار سره یې کار کوه. که رتبه یې تر هغه لوړه نه وه، ټیټه هم نه وه. په ظاهره ډېر ښکلی، شیک او ظریف اندامه و. وروسته تر دې چې دغه ځوان څو ځلې زموږ کره راغی، زما ورسره مینه پیدا شوه. یو ماسپښین له ما او مور پرته بل څوک په کور کې نه و. د کور ور یې وټکه، ما ور پرانیست. حجاب او پرده مې نه وه، ځکه په کور کې دننه وم. سر مې لوڅ او کالي مې هم معمولي وو. ما ګمان کوو ور به بند وي. دالان ته ننوتم، خو ومې لیدل چې د کور ور خلاص دی او همغه ځوان پکې ولاړه دی. ما چې ولید غوښتل مې وتښتم او یو څادر په سر کړم، خو نارې کړې روزل شوې او مکتبۍ نجونې باید د دغه دودونو پابندې نه وي. زه چې یوه مغروره او بې پروا جنۍ وم، مخې ته یې ودرېدم او ومې ویل څه دې ویل؟ هغه ډېر راته ځیر شو او ټوله یې ولیدم، خو د دې لپاره چې ځان یې نه وي بایللی. وی ویل له پلار سره دې کار لرم، غوښتل مې ورسره وګورم. هغه په کور کې نشته. ته یې لورې؟ هو، ډېر ویاړم چې ملګری مې یوه با تربیه او متمدنه لور لري. ستاسو نیک نظر دی. ما چې ولیدل د دروازې مخې ته له هغه سره خبرې اترې ښه کار نه دی، نو ومې ویل که کوم مهم پیغام وي ما ته یې ووایه چې ور ویې رسوم. نه اوس څه خبره نشته، انشاءالله بیا به یې لیدو ته راشم. خو بیا هم ولاړ و نه ته. که ما په همدغه حالات پرېښی وی او کور ته ننوتلی، بې ادبي او بې پروایي وه.
ومې لیدل هغه وړاندې راغی او وی ویل که اجازه راکوې خپله ناڅیزه دوستي تا ته در ډالۍ کړم او ځان ستا ارادتمند وبولم. ډیره مننه. په سترګو کې د شهوت نښې ښکارېدې. هره شیبه رانږدې کېدل غوښتل مې ترې وتښتم. وی ویل کوم مقصد نه لرم، غوښتل مې یوه پټه خبره هم درته وکړم. مهرباني وکړه اجازه راکوي چې تا ستا له پلاره وغواړم. سر مې ښکته واچوه او غلی پاتې شوم. هغه رانږدې شو پرته له دې چې کوم مقاومت وکړی شم ښکلی کړم. څه وکړم، د مینې تر اغېز لاندې راغلم او له تسلیمۍ پرته مې بله چاره نه درلوده. ما په دې خبره خپل شرعي میړه وګاڼه. وروسته مې وویل اوس لاړ شه او بل وخت راشه او بیا بل وخت راشه، ځکه په دې وضع په دالان کې ستا درېدل غوره نه دي. که مې کوم لیک درته لیکه څنګه یې راواستوم؟ د ښاري پوست په وسیله دغه پاته ټکې 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 مننه یې راڅخه وکړه، بیا یې ښکل کړم او ووت. ګرانې بدري، که وغواړم چې خپله ټوله تاریخچه درته ولیکم او له هغې سره خپله عشقبازي درته بیان کړم، یو لوی کتاب بشي. همدومره لیکم، تر هغې وروسته به داسې ورځ نه وه چې د هغې د مینې او لیوالتیا له خبرو ډک لیک به نه راته. ما به هم په 2-3 ورځو کې یو ځل د لیک ځواب ورته لیکه او خپله مینه مې ورته بیانوله. یوه چهارشنبه مې د هغه لیک ترلاسه کړ. زه یې له ښاره د باندې باغ ته بللی وم او ډېر ټینګار یې هم کړی و چې باید غوښتنه یې ومنم. قول یې هم را کړی و چې په باغ کې به له هغه پرته بل څوک نه وي. هلته به ګرځو او تفریح به کوو. دا قول یې هم را کړی و چې زما ناموس به هم خوندي وي. له شرافت او انسانیت څخه به پښه نه اړوي. په خپل لیک کې دومره زارۍ کړې وې چې له ناشرۍ څخه مې ومنله. د جمعې په ورځ مې په یو ډول مور او پلار راضي کړل چې نن له څو نورو ټولګیوالو سره د یوې بلې ټولګیوالې کره مېلمانه یو. هغې هم اجازه راکړه چې لاړه شم. له مخکې طرحې شوې نقشې سره سم هغه سړک ته لاړم چې په ټاکلي ساعت سره ورسېدلو. زه په یوه بګۍ یعنې د اس ګاډۍ کې کښېناستم او هغه هم په بله کې او د هغه باغ پر لوري وخوځېدو. کله چې له ښاره لرې شو، هغه له خپلې بګۍ راښکته شو او زموږ بګۍ ته راغی. د بګۍ خاوند ته یې وویل چې په پلاني ساعت راشي او موږ بیرته ښار ته ورسوي. زه هم د مینې اسیره شوي وم. د هغه له دغه چلند سره مې مخالفت ونه کړ. په خوښۍ سره نوموړي باغ ته ورسېدو. رښتیا هم په باغ کې بل څوک نه وو. له خوښۍ او سعادت ډکه ورځ مو چې باید د خپلې بدمرغۍ او خوارۍ لومړنۍ ورځ یې ونوموم تېره کړه. د خبرو په ترڅ کې مې وویل ولې دې زما د خواستګارۍ هڅه ونه کړه؟ په دې تمه وم چې په کور کې مو ځینې نیمګړتیاوې لرې شي. په کور کې څه ستونزه لري؟ ځینو شیانو لکه میزونو، کټ او نورو ته ضرورت دی. دا خو تر واده وروسته هم برابرولی شو. زه غواړم ستا تر راتګ وړاندې د راوړلو لپاره خواري وګالم. هغه ورځ داسې ځای نه و چې موږ به پکې نه ګرځېدو. داسې واښه نه و چې پایمال مو نه کړل او داسې څانګه نه وه چې یو ګزار مو ورنه کړ. لنډه دا چې دومره په مینه او خوښۍ کې ډوب و. د ستړیا له کبله په داسې ساحل کې بېواکه پرېوتم چې شاوخوا یې د صنوبر او سروې ونې وې. د دې ترڅنګ د مینې په هغه شهدو هم ماړه شولو چې زه باید د محنت د زهر نوم ورکړم. خدایا، انساني ښویېدنو ته څومره ویرونکې کندې پرتې دي. زه یو وخت په صد شوم چې د عصمت او عفاف لمنه مې څیرې کړل شوې. په توندۍ سره مې ځوان ته ویل تا خو ویل زما ناموس ته به لاس نه راغځوې. دا به د هغه کسانو لپاره بېځایه خبره نه وي چې یو بل یې د میړه او ښځې په توګه پېژندلی وي. ما قول درکړی چې تا به ځان ته غواړم. ډاډه اوسه، په خپل قول به وفا کوم. غلی شوم او د هغه پر قول مې باور وکړ. پاتې ورځ مو هم په عشرت او خوښۍ سره تېره کړه. سبا مې ورته یو لیک ولیک چې په خپله ژمنه وفا وکړي. 2 ورځې تېرې شوې خو ځواب رانغی. ګمان مې وکړ ناروغ شوی به وي. ډېره وویرېدم. بل لیک مې هم ور ولیکه او خپلې اندېښنې مې ورته بیان کړې. بیا هم ځواب رانغی. څو نورې ورځې هم تېرې شوې. 3م لیک مې په توندو عبارتونو او جملو ولیکه چې نارینه خپل قول ساتي او حتما ورته په تمه یمه. اخر مې د هغه لیک ترلاسه کړ. بده به نه وي که دلته یې هم راواخلم. ګرانې، ستا 3 واړه لیکونه مې ترلاسه کړل. د ځواب د ځنډېدو علت هم دا و چې نه مې غوښتل ستا اروایي خواشیني راوپاروم.
اوس چې پر ځواب ټینګار کوي نو وایم چې زه له خپل هغه تصمیم څخه وړم چې ستا د خواستګارۍ په باره کې مې نیولی و. غوره به دا وي چې د واده لپاره ځان ته بل ځوان وټاکي. که له ما نه یو څه غوڅ دلیل غواړې نو ته ما تجربه کړلې، نور درته ولیکم چې ته یو سستانسره جنۍ یې. ډېر ژر د خلکو په دوستۍ اعتبار کوي، د هغو په ژمنو تېروځې. زما د معاشرت او دوستۍ موخه یوازې تفریح او عیشو. که په راتلونکي کې هم را سره اړیکې پالې زه دې د هر کلي لیوال یم، خو که خیال لري چې زه دې شرعي ښځه کړم دا یو خام او بې ځایه خیال دی.